السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوی درس ته او یو نوی ګرامر ته. هغه ګرامر چې موږ ورته ډیر زیات اړتیا لرو، یعنی ډیر ضرور ده چې باید موږ دا زده کړو، ځکه زموږ روزانه خبرې دا سموي. ګرانو دوستانو، اوسه پورې خو موږ داسې ګرامرونه ویل چې موږ دپاره دا ژبه اسانه کړي، خو نن موږ هغه ګرامر ویو چې موږ روزانه پې خبرې کوو. او دا اوس هم چې زه دا خبرې کوم، دا کوم خبرې چې تاسو ته په پښتو کې کوم که نه، دغسې یو زمانه موږ نن وایو، یعنې د حال زمانه، یعنې جاري زمانه. کوم خبرې چې موږ روزانه کوو که نه، چې دې ته پریزنت د لاندیکټیف وایي، یعنې په انګلیسي کې تاسو چې په انګلیسي پوهېږئ ورته سمپل پریزنټ ټینس موږ وایو، صحیح ده؟ یعنې حال زمانه یا جاري زمانه موږ نن وایو. ګرانو دوستانو، مخکې هغې نه چې دا شروع کړو، دا حال زمانه څه شي ته وایي؟ یعنې حال زمانه هغه عمل ته وایي چې موږ یې روزانه عادتاً دغه کوو، هغه تر سر ته رسوو. لکه زه ډوډۍ خورم هر سهار که نه، زه هر سهار ډوډۍ خورم، هر سهار لکه هره غرمه ډوډۍ خورم، زه هره ورځ مکتب ته ځم، زه هره ورځ فرانسوي درس وایم. دا یو عادتي عملونه دي چې موږ یې روزانه کوو. یا هم یو وخت دپاره استعمالیږي چې لکه اسمان شین ده، اسمان اوریز ده، لکه الله یو دی، دا هغه الله یو دی، دا هغه جاري عملونه دي، یعنی یو کلي واقعیت دی چې موږ کارو روزانه ژوند کې که نه. نو دغسې شیانو ته استعمالیږي. یو علمي موضوع دپاره استعمالیږي، علمي موضوع دپاره لکه مثالونه که زه تاسو ته وایم، مثالونه دلته ډیر دي، خو زه کوشش کوم چې تاسو دپاره فرانسوي مثالونه لکه je mange که نه، زه خورم، je mange petit déjeuner، زه د سهار چای څښم. دغسې فعلونه یا دغه زمانه کې چې کوم فعلونه استعمالیږي، دغه موږ تاسو نن وایو. ګرانو دوستانو، په فرانسوي ژبه کې فعلونه چې دي، دغه فعل چې دا کم عمل چې موږ تر سره ته رسوو، دا په 3 ډوله تقسیم شوي دي، یعنې په 3 ګروپونو باندې تقسیم شوي دي. هغه کوم ګروپونه دي؟ هغه یو چې دی، لکه ګوره دلته ګوره لیورب فرانسې، د فرانسوي فعلونه. فعل خو تاسو پېژنئ، په تېر درسونو کې مې ویل چې څه ته وایي. دا په 3 ډوله دي. لومړی پرمیر ګروپ، یعنې لومړی ګروپ، دوزیم ګروپ، دویم ګروپ، تروازیم ګروپ، دریم ګروپ. دا هر یو ځان دپاره پرزن د لاندیکټیف یعنې پریزنټنس لري، خو موږ به د لومړي ګروپ وایو. لومړی ګروپ ډېر اسانه دی او دا هر یو ځان ته علامې لري. تاسو دا تشویش مه کوئ چې دا ګروپونه به موږ څنګه پیژنو. دا هر ګروپ ځان ته یو علامه لري، په آخر کې تغییرات راځي او کم زیاتېږي، تاسو به هغې نه پوهېږئ چې دا کوم ګروپ ده. سمه ده؟ نو اوس موږ خپل درس د لومړي ګروپ نه په دغه پریزنت د لاندیکټیف یعنې پریزنټنس یا هم حال زمانه چې ده، د لومړي ګروپ څخه نن شروع کوو. ګرانو دوستانو، le verbe de la premier groupe se termine par، وایي د لومړي ګروپ هغه فعلونه چې دي هغه ختمیږي par ur، یعنې علامه یې دا ده چې آخر کې به ur اخیستی وي. مثالونه تاسو وګورئ. aimer یعنی خوښول ته وایي، زما خوښیږي. ایمې خوښول. ګورئ فعل څه ته وایي؟ فعل هغه کلمې ته وایي چې په پښتو معنا کې آخر کې واو لام راغلی وي. خوښول، خوړل که نه، یا ړیو لام راغلی وي، لکه اورېدل، دال غري زیاتره واو لام او دال لام راغلی وي که نه. معنا ته وګورئ. ګورئ ایمې خوښول، acheter اخیستل، ګورئ اخیستل، écouter اورېدل، مونژې خوړل که نه، دغسې کلمات راغلي وي. نو دا فعلونه دي د اول ګروپ نه. دغه سور خط باندې ما تاسو ته نشه کړی دا نښې ښودلي چې دغه هغه باندې ختم شي، دا د اول ګروپ فعلونه دي. دغه فعلونه تاسو زده کوئ او ګردان به مې زده کوئ. ګردان زه تاسو ته ښیم. غږدی لیدل، پغلی خبرې کول، ژوی لوبې کول، habiter ژوند کول، voyager که نه. ګورئ تاسو دغلته وګورئ، travail کار کولو ته وایي، شانتې څه ته وایي؟ شانتې سندروالي ته وایي. مخشې د مخشې کې یو اشتباه شوی دلته، آخر کې 2 غیر راغلي دي، خو یو به موږ ته حذف کړو دلته. voyager سفر کول ته وایي. صحیح ده؟ اوس دغه هر یو زه تاسو ته دغه کومه ګردانومه، دې ته به تشویش نه کوئ چې دا به څنګه کېږي. صحیح شو؟ پرزنټنس ډېر اسانه دی په اول ګروپ کې. یا او دلته یو موضوع تاسو ته ذکر کوم، aller دا troisième ګروپ ده، یعنی aller بعضې داسې فعلونه شته دی هغه مستثنا دی، لکه aller تللو ته وایي.
کنه الی تلل فعل ته وای تلل فعل دی نو دا اخر کې په او اغ باندې ختم شوی خدا د لومړی ګروپ نه دایات کو ساتي صرف دغه فعل تاسو ته خیم تخوازم ګروپ نه راځي نو ټول او اغ باندې ختم شوی د اول ګروپ نه راځي او دغه لاندیکاتیف څنګه خم راځي اوس به تاسو ته وایم اول موږ د غوګاردین شروع کوو اوس ګور داس رقم ګرځانو غوګاردین به شروع کوو تاسو خو دغه فایلی زمینونه ویلو مونږ تاسو کنه تیر ځل دا خو اسانه دي مونږ ته چا نیز د نو کولای شي تیر درسونه ته مراجعه وکړي په چینل کې شته دی ژ تو یو ال کنه دا شیان اوس ګوره ژ د پاره ژ غوګارد اوس په ګردان کې په چی شي کو په اخر کې به تغیرات راولو دلته به او اخت نه ختمو دلته به صرف او پاتې کیږي په ژ کې ژ غوګارد ز ګورم ګوره ز ګورم کنه ز اوس ګورم کنه دا مونږ کتل هر وخت کوو یو شی ګورو je regarde français زه فرانسوي ګورم کنه je regarde ویډیو فرانسوي زه فرانسوي ویډیو ګورم نور مثال نور پسې تاسو جوړ کړئ زه تاسو ته خالي ګردان خیمه او دی بل ته وګورئ تو regarde ګوره اخر ته وګورئ یو اس اضافه شوی ځکه تو خو دوه کسان دي تو بخښنه غواړم مقابل شخص یو کس دپاره استعمالیږي تو regarde تو غوګارد اخر کې یو اس اضافه کیږي صرف اخر کې به لیک شانتي تغیرات معنی به دا تاسو پیژنئ دغه علامې تاسو پیژنئ په لومړي ګروپ لاندیکاتیف او ګردان هم دقه سي کیږي کنجوګیشن هم دقه سي دا صحیح شو او سړی او یا ښځه کوي چېرته ګورئ ایل غوګارد یا ال غوګارد دواړه ته یو رقم راځي دا مس اول غوندې ده په دې بل کې وګورئ نو غوګاردون یعنی په اخر کې څه ده او ان اس راغلی دی یعنی منګورو تاسو تغیرات وګورئ صرف همدونه تغیرات ته پام کوئ نور هماغه لغت یو شی دی نور دغه به اول ګروپ لغتونه کې هم دقسې کیږي خو دا اول ګروپ د اسانه دی ډیر زیات اسانه دی وو regardez تاسو ګورئ وو regardez تاسو ګورئ اخر ته پام وکئ صحیح ده او په دې اخر کې وګورئ که چېرته ډیر سړي یا ډیر ښځې وي او د تشریح لپاره د دې ضمیر لپاره ضرورت نشته ځکه ډیر سړي ډیر ښځې دغه مفهوم ما تاسو په ډیر درسونو کې ښودلی ده ایل غوګارد ګوره اخر کې او ان ټي راغلی دی خو دلته به غوګارد ویل کېږي اخر سایلنټ ده ایل غوګارد ال غوګارد دغه شکل کې ویل کېږي دا خو یو فعل ما تاسو ته ګردان کو راځي یو بل فعل به زه تاسو ته ګردان کوم چې تاسو ته ډېر ابیته ژوند کول ته وایي ژوند کوم یا زه ژوند کوم که نه تاسو ژوند کوئ سره قمل کېږي دلته به موږ هغه ضمایر راوړو د اول ته وګورئ ما اپوسټروفي ورکړی دی او مې ته حذف کړی دی ځکه په فرانسې ژبه کې خو دا اش کلمه نه ویل کېږي ما تاسو ته بار بار ویلي چې په فرانسې په ژبه کې اش کلمه نه ویل کېږي نو موږ به د هغې نه وروسته کلمې ته ګورو چې هغه ا دی او وایل دی پس دلته ضرورت پیدا کېږي چې موږ دا او حذف کو اپوسټروفي راوړو ګوره ژابیت زه ژوند کوم ژابیت زه ژوند کوم تو ابیت ته ژوند کوي که نه ته ژوند کوي او بس تشریح ته ضرورت نشته اول ګرامر کې مې تشریح کو ایل یا ال ابیت هغه ښځه یا هغه سړی چې کوي هغه ښځه یا هغه سړی چې کوي ژوند کوي څه شو نوز ابیتون دلته زاید باندې بدل شو بس سوال نه پیدا کېږي چې تاسو پې نه پوه شوئ ځکه اس نه وروسته ا راغلی دا اش خو نه ویل کېږي که نه وایل دی وایل دی نوز ابیتون صحیح شو دی بل ته وګورئ vous habitez تاسو ژوند کوئ که نه تاسو ژوند کوئ او د اخر کې دلته الابیت راځي ځکه او په دې مونس کې الزابیت راځي صحیح شو تاسو په دلیل باندې پوهیږئ چې ولې بل تیر درسونو کې موږ ویلو او که څوک نوي د درس ته شامل شوي کولی شي چې لومړني درسو ته د یو ځل مراجعه وکړي بیا د درس باندې ښه پوهیږي ښه راځو تاسو ته بس یو بل فلم نن دغه کومه چې نور هم درته اسانه شي اشته اخیستلو ته وایي که نه زه اخلم ته اخلي زه یو کتاب اخلم سره رقم به وایي ګورئ دغه دلته ځکه اشته اول سره چې د ا دی نو دا وایل حرف دی نو موږ به دې خوا ګورو ګورئ راځو اوس مثال ته ژاشت په دې اشتې کې د اش نه وروسته ما د او اکسون تیګو ورکړی دی دا په ژ تو او ال کې دغه راځي صحیح ده تاسو به مثال ګورئ ژاشت زه اخلم تو اشت تی اخلی ته چی اخلی یعنی تو اشت تی ستیلو تی یو قلم اخلی الاشت کنه او نوز اشتون صحیح شو
بل ته راځئ vous achetez فقط آخري کلمو ته ګورئ تاسو به په درس پوه شئ او په دې آخري کې ګورئ il achète ګوره د ال کې اکسون او اکسون دغه راغی تیګو راغی. یو بل فلم زه تاسو ته دلته تشریح کوم سساپیلی دا اس ولې راغلی دی دا فاعلي ضمیر مفعولي ضمیرونه دي دونه پوه شئ چې دا مفعولي ضمیرونه دي ورب خو نومور دي ته وایي خو په راتلونکي ګرامرو کې به تا تشریح کوم صرف د دې ګردان تاسو صرف زده کوئ صحیح ده چې تاسو خپل ګرامر پې روان کوئ تاسو. ګورئ زه بیا هم دغه وربونه راولم. ګورئ je m'appelle زما نوم دی je m'appelle احمد زما نوم احمد دی. tu t'appelles ستا نوم دی ارشیشو هماغه به ورته وایي elle s'appelle یا il s'appelle دا ښځې نوم یا د غالب نوم. nous nous appelons زموږ نوم دی. vous vous appelez ستاسو نوم دی. او elle s'appelle یا elle s'appelle کنه دا هم دونه زده کوي او دا چې نو وو دا ولې بیا تکراري راغلي دي دا یو بیل ګرامر ده. زه به هغه بیل ګرامر کې تاسو دا تشریح کوم. زه لږ زر خبره کوم چې تاسو واضح خبره کوم چې تاسو په پوه شئ ځکه اضافي خبرونه چې کوم ګرامرونه چې نور درسونو ته مربوط کیږي په دې درس کې نه وایم ځکه چې بیا دغه درس تاسو نه پاتې کیږي نشئ زده کولی. او دغلته تاسو ته په دې اخر کې زه یو پاراګراف راوړم او دغه فعلونه چې سره خطونه باندې ما نشانی کړي دي تاسو دې ته متوجه شئ دا هماغه فعلونه چې موږ تاسو نه ویل اوس په عملي ډګر کې نور هم د تاسو ته ښیم. ګورئ دا یو زه ځان معرفي کوم تاسو به کولی شئ چې دغه نومونه چې ما استعمال کړي تاسو خپل نومونه پکې استعمال کړئ او روزانه جن کې وکاروئ. سالو سلام ته وایي په اول درس کې ویلو. je m'appelle زما نوم ده کلیل افغان j'ai 27 ans زه 20 کلن یم. ژې ګوره دا ژې دغه افواغ ده که نه په تېر درس کې په نهم درس کې ما تشریح کړی افواغ تاسو کولی شئ هلته وګورئ. je suis professeur de français زه پروفیسر د فرانسوي ژبې یم یعنې د فرانسوي ژبې استاد یم. دې بل ته وګورئ دریم خط ته j'habite à کابل زه په کابل کې اوسېږم اون افغانستان په افغانستان کې. j'aime le sport زما څه شی خوښېږي زما سپورت خوښېږي یعنې ورزش مې خوښېږي. la nature او طبیعت مې خوښېږي la nature او طبیعت مې خوښېږي. je parle پښتو زه پښتو خبرې کوم. فرانسې او فرانسوي خبرې کوم. انګلې او په انګلیسي هم خبرې کولی شم. دغسې په دغه شکل کې تاسو ځان معرفي کوئ. دغه فعلونه ما استعمال کړي که نه ګورئ یو واقعیت یې دلته وښودو زما هغه حقیقت یې زما وښودو که نه چې زما نوم دا دی زه دغلته اوسېږم فرض مثال زما دا شی خوښېږي او زه دغه خبرې کوم. دا ګورئ ټول پریزنت اندیکیټیو او پریزنت سمپل ټینس چې ورته وایي په انګلیسي کې همدغه ګرامر ده. ښه دوستانو تاسو کولی شئ چې همدغسې چې څنګه ما ځان معرفي کړی دی تاسو په کومنټ کې ځان معرفي کړئ. دا درس به تاسو ته تکرار شي او که چا څوک نه غواړي چې دغه کار وکړي نو کولی شي چې دغه فعلونه چې ما دلته لیکلي دي دغه تاسو په دغه کې په کومنټ کې ګردان کوي او سره به بحث بیا هلته کوو او د چا چې صحیح خو دا خو ډېر ښه ده که څه یو څه نیم غلطي کړي وي نو هغې سره به موږ هلته کار وکړو بې ته به ورسره د هغې به مې زده شي او ټولو ته به درس تکرار شي. او ډېره مننه دوستانو بیا هم وایم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. زما ډېر ښه درسونه تاسو ته انشاءالله روان دي او په درس چې په کوم ځای کې نه پوهېدئ ګرانو دوستانو هیله کوم چې په کومنټ کې رانه پوښتنه وکړئ. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم. د الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ.